د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. کندهار کې پاکستان ته د 200 پسونو د قاچاق مخه نیول شوې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې 15 تنه د پسونو د قاچاق په تور نیول شوي چې غوښتل یې 200 پسونه پاکستان ته واړوي. په کندهار کې د 215 البدر قل اردو له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي د دغه قل اردو د دریمې سرحدي لوا د څلورم کنډک امنیتي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د ګزمې پر مهال 15 کسان له 200 پسونو سره یو ځای ونیول. سرچینه زیاتوي قاچاق کوونکو غوښتل پسونه پاکستان ته قاچاق کړي، خو امنیتي ځواکونو یې په وخت مخنیوی وکړ. د خبرپاڼې په حواله د صادر شوي حکم له مخې پسونه ضبط او اړوند د اورګان ته د لیلام په موخه وسپارل شول. او اقتصادي معاونیت وايي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیمې پر څلورلارې بدل شي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وايي افغانستان د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د یوه پل حیثیت خپل کړی او په نږدې راتلونکي کې به د سیمې پر څلورلارې بدل شي. یاده شوې ادارې د څرګندونې د سمال کوي چې تېره ورځ د افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان او چین د ګډ اقتصادي دهلیز اړوند پر سوداګریزو توکو بار لومړی اورګاډی بلخ ولایت ته راورسېد. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلی افغانستان له جغرافیایي اړخه په سیمه کې ځانګړی ارزښت لري او د دغه هیواد د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د یوه پل حیثیت خپل کړی دی. په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې له همدې امله د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي او سوداګریز اړیکې نه یوازې افغانستان ته ارزښت لري بلکې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لپاره هم خورا مهمې او ګټورې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.